درنو لیدونکو تاسې به ملت غږ خپرونه تعقیب کړې په تېره اونۍ او د هغه څخه یوه اونۍ مخکې ملت غږ خپرونې ته یې ورور اړیکه راسره نیولې وه. نو ستونزه یې همدا وه چې دی په تېر نظام کې په یوه مین کې زخمي سوی دی او اوس د ده علاج نه کېږي. په خپرونه کې هم غوښتنه همدا وه چې زما شمېره دې هغه چا ته ورکول سي چې هغه دې زما سره کومک وکړي تر څو دلته زما علاج نه کېږي او زه غواړم چې بل ملک ته ولاړ شم او خپله تداوي وکړو. نو راغلي یو د دې ورور کور ته، عبدالباقي نومیږي، د دې ورور کور ته راغلي یو. راځو د ده سره د نږدې غږېږو چې د ده ستونزه تر کومه ځایه رسېدلې ده، د ده علاج ولې نه کېږي او د هغه تر څنګ د ده غوښتنه د خلکو څخه څه ده چې باید د ده سره څه وسي، نغدي کومک ورسره وسي، دی تر هغه ځایه ورسوي. دا به ټوله د ده څخه د نږدې وه. مشکلات خو نو ډېر دي وروره. دا خو زه داسې خوش سوی یم د نیسي پر چوک باندې ما سلماني کوله، اما مې کوئ. نو د دغه سلمانیو مخ ته پټاو وسو، په دغه پټاو کې زه خوش سوی یم. تاسې چې کله روغتون ته یوړل شولاست، د هغه څخه وروسته بیا ستاسې تداوي وسوه، تاسې ولې پر دغه حال پاته یاست؟ ستاسې تداوي دلته نه کېدل؟ زما تداوي خو نو دلې کېږي هم نه، او دلې خو نو ډاکټرانو ما ته داسې ویلي دي چې وینې ستا تداوي دلې نه کېږي، تو به ځې بل ځای، داسې کراچۍ و، هندوستان و، دغه ځای ته به ځې. نو د هغه ځای زه اوس قدرت نه لرم دونې چې زه دورې ولاړ شم او د ځان تداوي وکړم. بدن مو تر کومه ځایه پورې روغ دی او څومره مو پښې مو څنګه دي تر کومه ځایه پورې کار کوي؟ ځکه چې دلته معلومیږي تاسې مصنوعي پښه هم ایښې. و پښې خو مې نو دا تقریبا دغه چپه پښه مې ده، دغه چپه پښه مې وینې ګرسره مړه ده، دغه چپه پښه مې کار نه کوي. وینې دغه ده، دا چپه پښه مې کار نه کوي او دغه راسته پښه چې مې بیا کار کوي خو کمزورې ده، ډېره کمزورې ده. وینې دغه ګوتې یې داسې راغبرګې سوي دي. نو دغه چپه پښه مې لا نوکې کار کوي خو کمزورې ډېره ده او دغه چپه پښه مې کار نه کوي، دا داسې ګرسره مړه ده. دا تقریبا د دغه ځای څه داسې مړه ده. چیرې خوښ شوي دي بدن په کوم حصه کې ستاسې پرزه مو ښه دی چې پښې مو کار نه کوي؟ بدن خو مې نور د ګرده خوږ ده خو دغه کار چې نه کوي دا د دغه یوې پرزې څه کار نه کوي. دلته په ملا کې مې یوه پرزه شته، تقریبا داسې یو 2 ګوتې قدر داسې پرزه مې په ملا کې اوس هم بنده ده، د دغه خاطره څه کار نه کوي، د دغه پرزې څه. ولې تاسې بهرني ملکو ته نه ځئ د تداوي دپاره؟ نو دونې اوس قدرت زه نه لرم چې بل ملک ته ولاړ شم او د ځان تداوي دپاره بل ځای زه ولاړ شم، دونې اوس قدرت زه نه لرم. دغه کسانو څخه مو غوښتنه څه ده چې دوی شتمن دي؟ نو د دغه خلکو څخه به د دوی به هم یو خیر وي، هم به یو ځواني وي چې تقریبا اوس هم به داسې خلک شته چې د غونې ګزاره ښه ده چې یو 5 نفره زما سره په دغه ښار کې وینې کومک و ځواني وکړي، زه د خپل ځان علاج کولی شم. نو زه دونې اوس قدرت نه لرم چې ولاړ شم دغه په خپل مصرف باندې زه دغه د ځان تداوي وکړم، یا مثال کراچۍ ته ولاړ شم یا بل ځای ولاړ شم. نو دا مې تقریبا 2 کاله او 3 او 4 میاشتې کېږي چې پر ځای باندې پروت یم، د نه وسوسه پر دغه حال پاته یم، دغه مې حال دی، پښې مې کار نه کوي، ګرځېدی نه شم، نو پر دغه مشکلاتو څخه پر دغه حال پاته یم. درنو لیدونکو تاسې د عبدالباقي ورور غږ واورېدی چې مرضي یې داسې مرضي وه چې کېدلی سي چې جوړ سي، که چیرې کوم وروڼه کومک ورسره وکړي د ده تداوي کېدلی سي، خو د ده ستونزه همدا وه چې دی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. که چیرې کوم ورور کومک کوي زموږ سره یې شمېره راسره ده، موږ به په سکرین هم درته کښېږدو او تاسې کولی سي چې د دې شمېرې څخه استفاده وکړئ او د ده سره خپله کومک وکړئ.